ویلا ماشاءالله 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 نه هاي 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 زور پسې کنه لګلار شو پسې تاسو گا کې او جی ها او دا به متاله درکو هاي 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 خدای ته ریټونه څنګه دي ګران دي کنه ریټونه خو بس خري په دې ګرانه دغه باندې خري نو دا تاسو به نه یو سر ته شي زبته نه بل سر ته شم یو پکچر وباسو ماشاءالله 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 هغه خلک وای ګوډه د سم تصویر دی ها بس بیا یخدا ګوره یخدا ګوره شربت دی اوس کې راځي اره چې در باندې یو ګلاس شربت هم مهرباني اوس کې یو ګلاس بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخون کې او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسد الله جانی او تاسو ګورئ 410 KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو د لپاره ویډیوز کومه تاسو یې خوښوئ تاسو یې لایک کوئ هم نن به تاسو زما په بیک ګراوند کې څه ګورئ بالکل جی د غټ اختر ورځ شپې دي غټ اختر را نږدې دی او د سارو په میله کې زه موجود یم پوښتنې به کوم ملګرو نه چې ګاک څه وایي او خرڅوونکي څه وایي یعنې چا چې څاروي راوستي دي هغوی څاروي خرڅوي نه هغوی څه وایي او چې څوک څاروي اغشتو له راغلي دي یعنې عید قربان له څاروي اخلي هغوی څه وایي نو چېرته به هم نه ځئ د 410 KPK نیوز سره به اوسئ قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په شروع کې وی چې زه د وخت کې په د سارو په میله کې موجود یم نو تاسو به چې د سارو د میله کوم ځای کې ده بالکل جی 410 کې چوتي پل سره د سارو میله ده هغې کې موږ موجود یو یو کاکا جان ولاړ دی ورسره زبردست څه وایي ورته دې ته څه وایي ته لږ ودرېږه تخته مه کنه لږ رانږدې شه ته تاسو ته یو خبره کوم یو تپوس کوم ریټ مو څه دی د دې ریټ څه دی ادي 220 220 کیږي به پسو کیږي به دغه 90 کې خوشا کیږي صرف په 90 کې 190 ها نو 220 ولې وې نو ریټ خو به لازمي وي کنه سره ها نو هغه خو خلک خزو ته ریټ زیات وي نو مونږ خو دونه زیات نه ویل دي ډیر زره دي زیات وي نو دی د دې کمی ورکې دی خو د دې یو نیم لګي او دا 80 او 90 نه ګاک راځي کنه یاره ګاک دونه نه راځي اها نو خلک به قرباني نه کوي ولې به نه کوي په خپل اندازو ته به ګورو نو ښکاره دی ها دا راته تاسو ګاک یې نه جی دا نه ساروي ګاډي والے یو جی ښه ګاډي والے نو تاسو گزاره کوئ خلکو سره دلته کې سارو والے ووایي او بیا نو دا څه کار کنه چې دلته کې په سارو باندې 2 لک روپۍ ورګي او موږ بیا 1500 روپۍ نه هغه چې کمی بیا خو ساروي والے لور کینو بیا ورسره نه کوي بیا ورسره ګاډي لپاره نه نو ګاډي وتی دا څه بودا دلته کې چې مېلې ته راغلي خو ټول پاند ورکی او ګاډو والے بیا ورسره کوي ساروي ګران دي کارزان دي ښه ګران دي رازارش السلام علیکم وعلیکم السلام نامه مو څه ده مظهر علي 100 روپۍ دي 210 ورکې به پسو چې سوی بس چې د سوی ستا ساروي دي لکه ته به پسو ورکې په 2 لک روپیا به ورکو په 2 لک او چې څوک نه درکې نو بیا نو بچ نه درکې کور ته به بودم واپس کنه نو بیا به هغه خلک څه وي بس بیا خو د اختر نه وروسته سم نه خرڅېږي بس چې نه خرڅېږي ولاړه ری بیا نو بیا به ولا ګیا راوړې نو خامخا نو چې ساتیا ګیا به ولا خامخا راوړې لکه 2 لک روپۍ دي څومره ورځ د چې روزې زمون خو درې څلور ورځې شي چې روزې همدا راولې که نه نور نو پورې را سره ها سوداګر او یار مهرباني جی
کاکا جان ښې السلام علیکم. وعلیکم السلام. نامه مو څه ده؟ جان اکبر. جان اکبر. د څو روپو دي؟ دا 1,50,000. دواړه یو نو دوه د څو دي؟ دا یو د 1,10,000 دی. ها نه اخري به دا یو د څو وي؟ دا اخري په 50 کې صرف په 50,000. 1,50,000. هاي هاي ما وی جوړ مال د ډخک نه هاي ګرانه غیاګانی رو په کوتره په 1200 روپے کوتره 1000 روپے من ور کوي او ګرانه غیاګانی دي دا ډېر ګرانی رو سړی په کال کار د په لکه هغه شون لکه په لګولې دي. نه غاک راځي سو د لدر کوي غاک راځي بس 140 وي 145 خلک وای شرمول کوي نو هغه شرمول کوي بس واسه شرمول لکه قرباني نه کوي څه بس راشي ولار شي. نه نو خلکو سره پیسې نشته کنه روپې نشته چا سره غریبي دې ځل با سلو کې کسانو کې 50 کې 50 پر کې ګرانی را او غریبي را ډېر سخت را خلکو. تاسو ته د سروي ارزانه ونه نو بس دا ګران شي وینو یو کالو شو دیم تقریبا په ډېر خرچه رااله په لکه مغش پالک او کم اس کم دا بس هغه ټیم نه پاس کېدل. بس الله دې رحم وکړي قدرمندو. تاسو دا چا چې ساروي راوستي دي دا وی خبره اوره چې ډیر زیات ګران دي او ګران منګه غشتي دي نو ځکه ګران خرڅو. قدرمندو چرته بزنه د 400 د KPK نیوز سره به سره راځه. السلام علیکم. لګرانیز دیشه تاسو الله وبخه ماشاءالله دا کبوړي د سوه دی دا سړی ملاکو نه نو چې خلک یې والی کنه وار مخه تا کوي خلکو لا کیږي په شلکم سلور لکه شلکم په سلور لکه دا څه وته دا څه اسه تول کړي مو دې څومره وای دا و منو سیوا ده د و منو نه سیوا ده تمنه میخه ده تمنه نه هغه نن سبا خو خلک په تول باندې خرڅي نو دا خو بزویم چې شل منی په تول پاکا صفا تمنه ده دا ارسته لري منی نه پاکا تمنه ده او ته منو سیوا ده لګي ګرځه نه کومه ګرځو لګي دا څه تور اتاو کدي کیمرې ته راویلا ماشاءالله ماشاءالله هاي زور پسې کنه لګلار شو پسې تاسو گاکیه او جی ها راځنځ شه لګو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نامه مو څه ده؟ اختر شاه. د کوم ځای نه راغلی؟ د ریلوے سټیشن کورونه. ها دغه ځای نه دغه ځای او جی ها سروي مو واغشته کنه؟ نه لا نن دی غشتي جی. نو ولې خپه یاره وسو ریټو اختر مخه د تا خلک خوشاله تاسو خپه ریټونه ډیر هاي دی نن تاسو ګورئ ماشاءالله دې تاسو ګورئ نو دا شلکم سلور لکوي نو زه خو ویم چې چا سره وي نو بیا خو زیات نه دي نو سیده خودونه گنجائش چا سر نشته ریټونه ډیر هاي چلیږي او څوک 3 لکه څوک سلور لکه څوک 15 لکه نو تاسو سره بجټ څومره دی لکه سمو خیال لچ څو مونږ خو چې 2 لک پورې داسې یو نیم لک پورې کاټه زنګ وکاري چې هغه ملو شي خو او جوړه خو هغه دلته مشکله ده ځکه دلته ټول غټ ساروي دي ګران دي دا مو څه دی دا ملګری دي ملګری ما جوړ دا ما دا جدا حاجی تاسو دا کوم دی 400 بازار دا دی زوړ بازار ساروي مخوخ کو ساروي او بس خوخيږي ماشاءالله ټول ساروي زما خودل ته چرالم دا ټول ساروي می خوښ شو غشتل غواړي نو بس اخلي خو به په مناسب ریټ سره بالکل او دا چې دوی سوي نه غو نه نو بس دی خو به وای دی خپل مناسبت سره وي مونږ خپل مناسبت سره ګورو او کامینګای دغه سره وګورو ساروي دون نه دی ګرانه او ځکه چې بل کال خلکو غوښه غشته پښ 900 کیلو دی د قصابانو ماشاءالله روزه کې په 0 روپے په 900 ریټ چلولې اوس هم په 900 ساروي کې چې ډېر لوی فرق راغلی دا 15-20 هزار پورې براغلی زیات نه راغلی ځکه چې زو ګرځیدم ما دا کو گنجائش لکه نو وا بل ساروي کنه ساروي با او ان شاء الله وا کنه تاسو هم دا اخریش په ته پتا ما نه اخریش پکې ويور لګي دا خلک وي اور دې خدای نه لګي کور په دنیا کې ولګي څه دنیا را سره نه د سارو په دې ریټونو باندې ويور لګي وي اسمان ته دا خبره خدا غب دي ځکه چې د چا نصیب الله پاک ور کوي
او ریټونه هم مناسب چلیږي دام نشته او دویم ځانونه ستړي کړي خامخا مزدورۍ ته 100 روپۍ ته ناست دي بل دا څاروي هم ګورې د اړې د کتو دی دوی خو دا هم نشي ویلی چې زه ستړی شوم وده کېږم دا څاروي دا هم نشي ویلی انسان خو زه ټیک شو زه دوی خو ستړي شي نو وایي د پانسټان ګولۍ واچوه او وایي بس وجود به مې ښه شي که نه نو دې سره به څه کېدی خو ټوله ورځ ولاړ وي ورته یې ګرځئ را ګرځئ نو د دې له خو مرام پکار چې ورکوي او زما د سوداګرو ورونو ته دا خواست دی چې خیر دی دوی د مزدوري وکړي خو مناسب داسې چې دا کم خلک راغلي قرباني کوي چې دوی په خوشحالۍ سره لکه هر سړي خپل یو لیمټ وي که نه د چا 10,000 د چا 40,000 چا 50 سره ملګري راغونډ شوي نو زه یم چې خیر دوی د مزدوري وکړي مناسبت سره دي وکړي بلکل چې خوشحاله اوسئ قدرمندو د امیر صاحب خبرې تاسو واورېدې دوی وایي چې زه سوداګرو ته دا وایم چې مزدوري کوئ موږ دا تاسو ته نه وایو چې مزدوري مه کوئ مزدوري کوئ خو لیمټ سره کوئ یعنی مناسب مزدوري کوئ د امیر صاحب له ورځو امیر صاحب تاسو سره څومره دي 11 میاشتې پاتې دي اخري به یې پیسو ورکړې اخر ستاسو پیسو خوښوي خلکو پیسو خوښوي هسې اندازتن لکه بس چې باقي بله خبره نه شي که دا ویډیو څوک ګوري چې وله راشي په 3 لکه اویا به ورکړو اخري په 3 لکه اویا زه وایم چې په 3 لکه شي نو ټیک نه په 3 لکه شپېته شوې ده نو 10,000 روپۍ نو ډېر ښه سړی نو بس نو بس نمبر دې لږ ووایه 0313 7645 830 0313 7645 830 ډېره زیاته مننه قدرمندو 3 لکه او 1000 روپۍ او زبردست څاروي ډېر ښکلې ده قربانۍ دپاره ښه تاسو سره د ټولو نه ارزان څاروی کوم یو دی دا لاندې چې دا ستړی شوی دی دغه د څو دی دغه د 2 لکو د 80,000 بیا هم ارزان نه دی که نه زه ډېره مهرباني ستاسو نمبر نوټ شو که چارینګ کوو بیا پکې ما میسه پکې راله وکړه صحیح ده په دې ویډیو باندې زما نمبر هم چلی السلام علیکم تاسو ولې خفه یو من خفه به دي چې څاروي ګران دي او څوک راغشتو والا نشته څاروي ګران دي او ښه ګران دي خوب مو کړی دی پوره دی نه کم دی دا ولې خوب مو ولې پوره شپې څوکیداري به نه کوې دلته یې تا میله کې پراته ډېر ګران کار نه دی نو څه به کوې که ګران دی روپۍ مو ډېرې وګټلې که لږې مزدوري پکې کم ده نه څاروي مو څونه خرڅ کړل تر اوسه پورې څاروي هم یو 4 خرڅ کړي ستاسو نوم څه دی لال باچا د کوم ځای د 400 ها لکه تاسو مزدوري کمه کړې ده کمه د تیر کال په حساب باندې اوس ګرانی ده کارزانی ده ګرانی ده خو څاروي ګران دي کنه خلکو ته بس وای چې راشي څاروي والی کنه بس وته په قلار کې نه خلک بدل غوخه ضروري قرباني مکوي دا قصبه کیږي کنه ځکه چې خلکو سره روپې نشته روپې شته نه خبره داسې ده چې ډیره زیاته ګرانی ده غوي ځان لوړو غوړي چني والی کنه او میخه په والی خبره دغه او چې دینو دا خبره ده په موږ دار ملک پیسې درنه شو د موږ د پاکستان پیسې خو سره څه شي خبره کومه زه چې کله د ساروي تاسو کوم تیر کال بچ مې تاسو کنه نو دغه چې وړو کې ساروي به کنه خاص خیبو نو ماته به 1 لک شل زره اوس چې تاسو کوم نو 2.5 لک نو دا ولې لکه دا بس تاسو د خپل اندکار دی حکومت تاسو لریټونه نه لګي نه دا چې چا غشتي نو هغه غریب ځان له 200 روپو لرا وستي دي لاغم د حکومت څخه کار نشته که چېرې تاسو یو سیس په 1 لک واله کوم حکومت موږ له یو شی ارزان راکړو موږ به مردان ورکړو وړي خو درته ارزان کړ وړي خو درته ارزان کو پیسې کم دي پیسې کم دي تاسو ساروي د 100 روپو راوسته موږ ساروي 500 شپېتو لک راوستي خو یو خو پیسې نشته سونه ډېر یو بل نه مغشتي کنه تارا کړي بل راکړي خا ډېره زیاته مننه دا زمونږ شاته چې دا کومه میخه ده دا د 100 روپو دا شل او سلور لکه کیږي به پسو اخري به پسو ورکوي سلور لکه بیخي به پکې گزاره نه لکه ولې موږ ماران نو تاسو لکه تاسو غوسه ماته غوسه یا که چاته غوسه تاسو چاته غوسه چاته نه غوسه د خلکو ته جوړه غوسه مدرسان لغه پيو نه ځان نه مخه پکې ځکه اکثر خپل پروګرامونو کې ویم کنه دوه ورځې ژوند په خوشحالو تیرول دي او غمونه به خواکو او ځان له به خوشحالي ورکو غم نه راولي بالکل ها روپو والا غره او کنه راځه دی روپو والا لګور شو راځه دی روپو والا لګور شو السلام علیکم څنګه چې کینه ما تاسو ګلنګ ته یو سره شم نو تاسو سره روپې ډیری دي ما سره خو نه ما جنګرونه ها څنګه ورور نامه ده سره اختر حسین اختر حسین وای دا ټول ساروي د دي
او جی مال له خدای لري ها مال له خدای نو لکه ته بس هغه اوچته ډېرې به ناستې بس بلې خرڅوي او ګټه جیب کې خرڅوي موږ ګټه جیب کې اچوو بغیر ګټو نه خرڅوو نه نو دا راته ووایه چې ګټه کېږي که نه ماشاءالله کېږي د ډېرو سوداګرو خو ډېر زیات سر وټکوو داسې د خدای په غضب اخته داسې منډې وي هسې یو څاروي کې به تاسو څونه روپۍ ګټئ 100,000 هم ګټي 1,500 هم ګټي د ټولو نه زیاتې مو ګټلې وي هغه څومره وي بس 1,500 روپۍ ګټي مړه ښه پسوره او د ټولو نه کم هم چې ګټلي څونه هم ګټي خپل سر هم پکې خرڅ کړو او دا خلک چې په ټول خرڅوي نو د ټول هغه څه د ټول لا خاص د ګناه خبره را نه ګناه پکې نشته ګناه پکې کني داسې کار دی چې په ټول باندې کم سړی علي زه ولا ورکوم چې یو سړی بار په 600 علي زه په 500 ورکوم چې بار په 500 علي زه په 500 ورکوم او کمقل خلک دي کې ګوره من وینه رااله من پکې سرمن ده من پکې ساره من وینه وي بالکل من وینه او سام زه داسې خبر شوی مو وي دا وایي څونه 30 کیلو ویساوي 30 کیلو نی من مساوي نو دا څنګه لکه زه تاسو یو خبره کوم تاسو زما خبره ته غوږ کېده سا چې وي که نه نو داسې چې انسان روغ وي نو سپک وي که نه او چې کله ترې نه سوځي نو بیا انسان خلک اوچتولی شي پکار دی چې دا سا خو حیثیت نه لري نه سا حیثیت لري د څاروي هغه لري د څاروي لري دی کې کولمې وي دی کې تاسو پروف کولی شئ دا څنګه وي لکه دا تاسو څنګه د سا وزن شته که نه د سا وزن شته د وینې وزن شته د سرمنې وزن شته د کولمو شته دوه درې منه خو یې سري او من خو پکې پیټه رااله کم از کم من سرخ پې وخیستل من وینه وخته کم اړخ ته لاړل چې بار په حلال شوي په 1200 روپۍ کیلو وي او داسې په 600 وي نو بیا هم په ډبل پروزي یعنې چې کم یو سړی دی راځي مانره بل د 50 روپۍ کمې راکوي خوشحاله اوسئ تاسو له مهرباني جي خوشحاله اوسئ قدرمن شئ داسې درو خبره چې زموږ تاوانونه کوي دا خلک چې خلک تاوانونو له نه روزي خلک تاوان له نه روزي خدای دې ټول له خیر ورکړي او زه راوته یم که نه دا زه چې اوس لګیا یم خبرې کوم نو داسې ځان ستړی کوم داسې ګرمي پیاس کوم او لګیا یم خوشحاله اوسئ جي ډېره مننه خوشحاله اوسئ جي تاسو څه وایئ راته دې څه نشي ویلی دا واسه السلام علیکم وعلیکم السلام ګاکي جی بالکل څاروي خوښ کړی دی نو بس ګرځو راغلي ورپسې نو څنګه ریټونه څه وایي یاره ریټونه خو یو خبره ته وکړم لکه د بل مرګري خو خپله خبره وکړه خو زما د اندازې مطابق کم از کم په څاروي کې 1,00,000 روپۍ 80,000 روپۍ دوی فرق ساتلی دی که نه سوداګرو دوی وایي 1,000 ګټو که نه لکه دا خو چاته وایي نه لکه دا دونه فرق دوی ساتلی دی نو که دی مثال په طور د خرڅېدو بیه وي نو موږ بیا یې وایلو خو که د خرڅېدو بیه دي ماته نه وي نو د اختر د شپې پورې موږ ګرځو راګرځو دوی به ته هم څاروي ولاړي او موږ ته هم زیاته مننه ښه جي دغه شان جي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ نن څلورمه ورځ ده هسې اندازه الو موږ لکه ګاکي یې که نه او جی کمزوري یو لکه اوه مرګري برابر شوي نو ټول چونکې مزدورکار مرګري نو موږ چې دا څاروي والو چې هغه کم هر چوي بالا نه شي ښکلې څاروي وي او روپۍ لګي او هغه ته موږ چې هغه ته هم پیدا ورسي 14,000 روپۍ پکې هغه وګټي خو کم د مرګري چې خبره وکړه چې واقعي چې کم ځای ته لاړو د موږ څلور منډه وکړه پیسې لور ورځې کې واقعي د 2 لک روپیو څاروي هغه په 3 لک اختر شپې پورې صبر وکړئ تاسو خبره کوئ د اختر شپې پورې صبر وکړئ بیا به خرڅئ بیا به څه شي بیا به ارزان خرڅئ ډېره مننه خدای خوشحاله قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې زه 400 کې موجود یم چوتي پل سره چې کومه میله ده هغې کې موجود یم اختر ته تقریبا چې 2 ورځې پاتې دي د نن سره 3 ورځې اختر ته پاتې دي غټ اختر ته کوم ته چې عید قربان وایي راغلی یم د څارو پوښتنې کوو ریټونه سم ډېر زیات دي السلام علیکم وعلیکم السلام دا څاروي ستا دی شکر دی ها د دې غوی څه ریټ دی د زمونږ 8 لکه غواړو یا لکه راشه دی خو 8 لکه غواړو دا راته ووایه که نه چې کېږي به اخر پس اخري به پس اخري به په 7 لکه کېږي نه چې لکه سمه ښکلې د رورولۍ هغه خبره وي چې ښه د رورولۍ خبرې په 7 لکه به کېږي په 7 لکه نو دا څونه پکې ګټئ تاسو څونه موږ به پکې یا 10,000 او لو کم دی او بیا به 10,000 یا به ښکلې دی که نه 15,000 نو ماشاءالله ښکلې دی خو خلکو سره روپۍ نشته چې نشته نو بس الله دې هر چا له ورکړي نه د قربانۍ دپاره نشته که نه خو قربانۍ دپاره نشته خو لکه دا څاروی ډېر ښکلی دی ماشاءالله الله دې چې ستاسو څه ریټ وي که نه الله پاک دې په هغې باندې خرڅ کړي خو لکه ما باندې مرۍ مې خرابه شوه چې تاسو کله ما ته ریټ ووایي
پته نه لګي چې څه چلو شو نه کې اسخي وته خما تاسو خو مرهانه او دا څو دی دا 3 لک او 1000 روپیا ده خانو نو هغه ولې په ولکه دی هغه بیل شي دغه غشته پنجاب نه راوسته دي تاسو نه دی غشته موږ مزدوران یو دي سره جی ها دا 3 لک او 1000 روپیا اخیری به امیر صاحب پسو ورکې 3 لک او 18000 ورو نه نور نه راکمي نور باندې کمیږي اسخو هغه داسې چې ول خلک مخو کوچته کیدا مخو کوچته نه 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 چې داسې دا غړی ول اوچته کی چې خوندو تا تو ګرځولې کې چې اسخو ګور کنه خانو او دا هم تعالی درته هاي هاي خدای ته ریټونه څنګه دي ګران دي کنه ریټونه خو بس خري په دې ګرانه دغه باندې خري نو دا 2 لک روپیا وي 8 لک بیا کوي خکېږي اوس 8 لک روپیا وي بیا کوي بیا خکېږي لکه دا څنګه خري خدای خیر مونږ ته نه بچ کې دا غویان ولې رواني هو مستی مست خیر او خیر بازار از دا یو راواله د خپل راواله څه خو به وای نه راته نه نه مې را پرانه ځه مې پرانه ځه تاسو کاوه کړی راغلی موږ ولې دې کاوه ماشاءالله 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 هغه خلک وای ګوډه د سم تصویر دی ها بس بیا قدرمندو دا نن ورځ زموږ پروګرام ان شاء الله یو نوې پروګرام سره به بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم هر ځای کې چې خادباد بریالي اوسه ما یعنی اسد الله جانی زما کیمرامین وحید حیران په خپل دعاګانو کې یاد ساته امید د خپل خپل او خسته رب نه لره چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرې دمو په دې دعا سره چې پډیر بخون کی رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ